السلام علیکم دوستانو. طالبانو بیا د افغانانو زړونه وګټل. تېره شپه د ډورنټ پر نامشروع کرښ افغان ځواکونو یو ځل بیا د ازغن تار مخه نیولې ده او تار یې په خپلو موټرونو پسې تړلی دی او ترې وړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب د کندهار په 215 البدر کل اردو کې د خپلو سرتیرو د پولو ساتنې په برخه کې سرښندنې ستایلې دي او ولس ته یې ډاډ ورکړی دی چې نور یې وخت را رسېدلی دی چې د ازغن تارونه زموږ له منځه لرې سي. دا چې ازغن تار یې څنګه او په کوم ځای کې راټول کړی دی په همدې ویډیو کې در سره وګورئ. الحمدلله دا دي چې د افغانستان پر پاکه خاوره تجاوز کړی دی. هغه دغه د مجاهدینو غټ مشران ورته راوستله نو پاکستانیان ماشاءالله ماشاءالله جزاک الله. راځه راځه جزاک الله. ماشاءالله ماشاءالله. راځه راځه راځه. راځه پسې وساته راځه. ماشاءالله ماشاءالله. واه تل وروره واه. راځه استاده تا کشف یې ورکړه. راځه راځه ماشاءالله. دا زموږ وجه ولس راوتلی دی ولاکه شی لا هم پرېږدي. ماشاءالله ماشاءالله. تاسو په دې ویډیو کې ولیدل چې افغان ځواکونه لګیا دي د ډورنټ کرښې څخه ازغن تار لرې کوي. حیا دا نمایشي دی که رښتیا هم داسې دی؟ د پاکستان شیخ رشید وایي چې د طالبانو سره په همکارۍ باندې به په ډورنټ کرښ ازغن تار پلي کوو خو طالبان یې ټولوي. نور حقیقت خدای ته معلوم دی چې اوس طالبان د افغانانو په سترګو کې خاورې وراچي که نه رښتینې دا کار کړی دی او کوي یې هم.